بیا هم ښه راغلاست. درنو لیدونکو هیله ده چې اتیا کلام مو د پام وړ ګرځېدلی وي او خوښ شوی مو وي او خپرونه مو هم په دې هیله چې تر دا مهاله د پام وړ ګرځېدلې وي. هیله ده چې تر پاتې شیبو را سره پاتې شئ. نو اړیکه ده را سره په کرښه اړیکې ته ورځو، ګورو چې زموږ خوږ لیدونکی د کوم ځای نه را سره په کرښه شوی دی. اړیکه به راواخلو. سلام علیکم. دا سلام علیکم. جوړې وروره په خیر یې تکړه. ډېره مننه کوم. په خیر راغلی خپرونې ته هر کله مې ومنئ. سردار محمد د کابل نه ستا سره په تماس. سردار محمد وروره شیبه مخکې اړیکه پرې شوه، بیا هم له نیکه مرغه چې را سره یې اوکې یار دلته څو انډیوالان دي را سره مقصد لږ خندا ورځي بس په دغه باندې موږ تماس هم تر اوسه تلویزیون ته نه دی نیولی او تاسو هم ګورئ چې داسې مخامخ راته ناست دي او قلم دې لاس کې دی او کتابچه دې لاس کې ده. ښه ډېره مننه کوم. نو خنداګانې به نه کوو که نه، که دا خو یو خو دا ده چې خیر دی د خندا وخت چې وخاندو بو او د ژړا خو دې خدای نه راولي نو بېځایه خندا هم ښه نه وي که څنګه. اوکې دا بعض انډیوالان کاغذ ماغذ ټولوي کابل کې به دا خندا وري. ښه 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 بس نو خدای دې وکړي چې یوه ښه زندګي ولرئ، ښه ژوند ولرئ. مهرباني. واجبه شن امتحان دی سردار خانه، مځکه هور ده که اسمان دی سردار خانه. ته به وایه چې بستر د پاسه خوب کړي د خپل قدر نه پریشان دی سردار خانه. چې په حال یې نه خبرېږي چې خبر شي د خپل قدر نه پریشان دی سردار خانه. ډېره مننه کوم. ښکلی ووله. ډېره مننه وروره دغه مو درلوسته. رب دې ونازوه. ښه ژوند د ښه ژوند درته دعا کوم. خدای دې وکړي چې یوه ښه زندګي ولرئ، ښه ژوند، ښه راتلونکی ولرئ. سرلوړي دې وایي. ډېره مننه. آباد دې وایي. سلام علیکم. شپه په خیر. خدای دې آباد لره. بلې اړیکې ته ورځو. السلام علیکم. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنه. بېلتانه وڅوم غم یې ریکم رازداد د باده چې په هر لوري مې وړینه. نو خدای دې راوله. فرید وردګ یم له ایرانه مې اړیکه وچ او ستاسو ادبي او نازولي حضور ته یوه تحفه لرم. رب دې راوله. نو موږ به هم ورته په پوره مینه غوږ پاتې شو. رقیبه نن به د لښکر ماتوم، د زړه په منځ کې به خنجر ماتوم، بیلتونه نور د جادو نه چلیږي، زم په ملا درته منتر ماتوم. ما له وصال سره لفظونه کړي، خمازه اوس به درته سر ماتوم. د وصال تجه یم شراب څکوم، روژه په شنډو د دلبر ماتوم. او زما سره ملګري دي هر یو لکه علم خان، حمزالله او خلیل رحمان او ادم خان. د ستاسو درانه او ادبي حضور ته سلامونه ګوایي. د تاسو د نازولي او ادبي حضور ته ډېره مننه. تاسې هم مننه. کور ودان ښکلی وه، ښکلی وه. ادبي نظر مو رب مو ونازوه. د سندرو پرښته ده په غمونو کې خندانه، د سندرو پرښته ده په غمونو کې خندانه، زی راځي له داغستانه په زخمونو کې ودانه. د تبجنې سپوږمۍ خوا کې د پروین غوندې مسکۍ ده، لیونۍ د شپې رانیسي له ګریوانه. اړیکه راخلو بیا به پاتې بیتونه ووایو. السلام علیکم. هلو. ښه د ملګري غږ نه راسي. غزلګره هنرمنده ماتوي په غزل تنده، غزلګره هنرمنده ماتوي په غزل تنده، پیمانه د زړه یې ډکه سر تر پایه له یزدانه. ویر په زیرو به ممکن غاړي، یو بادوړی نرګس غواړي. لاهوتي زخمي بلبله مروره له اسمانه، او ستر باچا د شاعرانو د سندرو جهان ورکړ. ورکه په جهان کې ورکه د لزان. د غزل د ښکلي مصر مقدسه زلیخا ده، د ملال یوسفي مینې لرې یوړه له کنعانه.
اړیکې ته به ورشو ګورو څوک دی. سلام علیکم. بله سلامونه علیکم. تاسو ټول اورېدونکو دي. خدای دې راوله. مننه. زموږ سلامونه هم ومنئ. په خیر راغلی. زه مسکا تبسم یم د بغلان ولایت څخه تاسو سره اړیکه نیولې. مسکا په خیر راغلی خپرونې ته. مننه. خیر اوسئ. او شعر غواړم تاسو ته ډالۍ کړم. د یار شونډې کله ګل کله ګلاب شي، کله ژبه یې قلم کله کتاب شي، کله ګوري په غفلت کله په مینه، کله یار ورخندل کله شب. ډېره مننه کوم. کور ودان اباد. بې مینې مه شي شاعره ما، او مینه مې توده د لمر په شان. شاعر یما او مینه مې توده د لمر په شان، جانان په غېږ کې نیسم د سهار د ساړه سهار په شان. د درد پیلغوټو نجونو منګوټي د اوښکو راوړل، د درد پیغلوټو جنو منګوټي د اوښکو راوړل، په سترګو کې مې زړه شو د جاري ګودر په شان. اړیکې ته به ورشو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علی. روزانه جوړې ښې طبیعتونه ښه خپله ښې. مننه کوم. رب دې ونازوه. روغ رمټ یو سرلوړي مو غواړو. روزانه زه خو یو سرتېری یم د اردو د 215 کلو اردو د لیوای 4 کنډه کې 15 اشرف رحمت د څلورم 5م کنډک 4مې لیوانه را سره په اړیکه کې. ډېره مننه کوم. رب دې ونازوه. آباد دې وي. خوشحاله شم چې بیا هم خپرونې ته راغلي. کور ودان خپرونې ته دې څه راوړي. ډېره مینه لرم روزانه سره خپرونه سره، خو نشو کولی موږ تاسو څخه خپرونه مصروف یو د وخت. ښه نو دا چې مینه ورسره لري یوه ورځ به دې خدای ورته وزګار کړي او بیا به سره انشاءالله د زړه خواله کوو، د زړه درد به سره شریکوو. بیا هم تاسو سره موږ اړیکه نیسو. بیا هم د خپل وسه کوو. دا ستاسې مینه ده او دغه مینه مو پاکه مینه ده. خدای مو آباد لره. راته ژوندي دي وایي. موږ به درته دعاګانې کوو. تاسې هم راته دعاګانې کوئ. بس زه برته یو 2 ټاپیر ډالۍ کړم چې ډېر شی نه لرم. بس همدغه زموږ په هر څه منظوري دي. مهرباني وکړئ. بچی کور خدای دې وبخښه. بچی کوټ له دې راغواړه مخه پکې ګاز کرے تدلګما یا دې کوماندان نه خواهش ده چې خطر کا بچی کوټ له زویزما شنده شربت کا مت راکا زدر من تداک کی تگه شمینا دا لارو روزانه ولاکه می موټر باندې دې نه گیری دلته کته بیزړه کی. ښه ډېره مننه کوم. خدای دې آباد لره. راته ټولو ملګرو یارانو دوستانو ته دې زما سلامونه نیکې هیلې وایه. سلوړی دی وای. آباد دی وای. ژوندي دی وای. سلامونه کې ډېره ډېره مننه. تکلیف وبخښه مخه ده. آباد دی وای. تل بریالي اوسئ. کار مې موندلی دی په کار پسې ځم، لال رانه ورک دی په ښامار پسې ځم، چې بیا د ښکلې په خوله هېڅ رانه شي وژنه مې تورې د انکار پسې ځم، او د زړه د یو انکار ډالۍ ورته وړم، د هغو 2 سترګو بیمار پسې ځم. اړیکه راخلم. بله. السلام علیکم. بله سلام علیکم. تاسو لیدونکو ته بیا هم مسکا تبسم د بغلان. مننه کوم. مسکا په خیر راغلی. بیا هم غواړم خپل شعر درته ووایم. مهرباني. دیا شونډې کله ګل کله ګلاب شي، کله ژبه یې قلم کله کتاب شي، کله ګوري په غوسه کله په مینه، کله یار مې رحمدل کله قصاب شي، ما سره ته کله کلکه واده وکړه هسې نه چې هغې ته هم بېوفا شي. بلکل. فقط یو بیت به درته ووایم مسکا. کور ودان چې
یو باید ترته ډالۍ کوم چې ګلونه بې وفا دي چاته لاس نه ورکوي ازغي خو به دې ونیسي لمن کله ناکله. مهرباني. مننه. ډالۍ کوم سلامونه ډالۍ کوم په کابل کې خور ته مې لیلا جانې تاسو ټول اورېدونکو او لیدونکو ته د خدای په امان ښه رب دې ونازوه اباد دې وي. چې د ستورو و کاروان لره مهار دی، چې د ستورو و کاروان لره مهار دی، د منصور له غاړې چا عارته دا دی. د اوبو په څیر یو څوک به ورته ګورم شین، د اوبو په څیر یو څوک به ورته ګورم راشین شوی مې په شعر کې دی چینار دی. اړیکې ته ورځم وګورو څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. مننه کوم. خیر علی خپرونه. فرحت صاحب تاسو د پښتو ټي وي ټولو مینوالو ته سلامونه وایم. مننه کوم. زموږ سلامونه هم درواخلئ. مینه درناوی مو درواخلئ. خوشحاله شو چې غږ دې اورو په خپرونه کې. یو شعر درته وایم. دغه نامه دې هم راته ووایئ که ستونزه نه وي. نامه مې قدرت الله سجاد. مهرباني وکړئ سجاد صاحب. که مې مینه پښتنه نه وه جانان مه راته وایه، که مې سر په وطنوار نه کړي افغان مه راته وایه. زما یو څه ملګري دي هغو ته سلامونه وایم. مهرباني. هر یو لکه معذور خان. کور ودان که د تسکین د نرخ ځواني ان تر اسمانه رسي، زکات د درد د سکمات. که د تسکین د نرخ ځواني ان تر اسمانه رسي، زکات د درد د سکو ماته له جانانه رسي. د زړه ګودر مې د زخمونو مازیګر موندلی، او چې ورته غشي د شغلو ستا له پیزوانه رسي. اړیکه راخلو د خپرونې وروستۍ شېبې دي. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر علی. استاد خیر جوړې. رب دې ونازوه. دا د ټلویزیون غږ دې لږ کرار کړه چې زه د دې الې نه خبرې کوم. ربستان منګل. منګل صاحب ډېره مننه چې خپرونې ته راغلی. کور ودان. خو دا د ټلویزیون غږ دې لږ کرار کړه منګل صاحب چې غږ انعکاس کوي اړیکه دې راسره ماتېږي بیا. خو یو جوړې طبیعتونه ښه دي. ستاسې دعاګانې دي. ستاسې روغتیا غواړو، سلامتیا مو غواړو، سرلوړي مو غواړو. هیله ده چې تاسو هم راته روغ جوړ وئ. اورېدو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو پلوی مو سلامونه. رب دې ونازوه. نو خپرونې ته څه لرئ وروره؟ یاره اوس مو پیل هول شعر نه دی راوړی، نه ټپیر شته نه شعر شته. کور ودان. نو چې خپرونې ته راغلی او اړیکه مو ونیوله بیا هم نړۍ مننه. منګل صاحب نه بیا هم مننه چې خپرونې ته راغی. کور دې ودان وي. بلې اړیکې ته ورځو وګورو څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رب مو ونازوه. بخیر علی. بیا هم هر کلی مې ومنئ وروره. نامه مو راته واخلئ. صاحب ډېره بخښنه غواړم. ولا بړې مخکې مې اړیکې کې وم کوم تاسو په اړه کې مو اړیکې مشکله ده. ښه نو رښتیا هم مخکې مو اړیکه راسره پرې شوه. ستاسو اجازه باندې مهرباني وکړئ. وایي زړه راڅخه غواړي کیسه نه راکوي. تش راته ګورې دا زړه راکوي. که د مینه په حیث څو ځله ورسم
پښتون دی جواب نه راکوي مهرباني کور ودان زړه مې رېږدي زړه مې رېږدي نن مې کړي د یار لیک دي زی د لمر نیلی زین کړ شهزاده د سهار لیک دي شملور خیبر خبر کړي چې تندی د تعظیم ټیټ کړي چې خیبر یې را ژوندی کړ لوی سړی د دستار لیک دي اړیکې ته ورځو اړیکه راخلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورجانه ښې جوړې کور ودانه بد دی وی کور مو ودان بې مینې مه شئ نو نامه مو راته واخلئ د خپرونې وروستۍ شېبې دي د کوم ځای نه را سره په کرښه یې محمد آغا خبرې کوم 215 کال خپلواکي کنډک انجینرینګ ښه ډېره مننه محمد آغا وروره دا د ټلویزیون غږ دې هم لږ قرار که او بیا را سره خپله خوږه ډالۍ شریکه که او صحیح شو روجانه بلکل صحیح شو مهرباني وکړئ یو ټپیزه به درته ووایو روجانه نور خو چې نه لرو بس دا غټه خبره ده چې ټپیزه سره ده مهرباني وایي ګل مړاوی کېږي ترې نهار مه جوړوه او ژوندون به یې سبا سي هلکیار مه جوړوه بس روجان همدغه نه ونو ښه ډېره مننه موږ د طلایي ستورو فصلونه پخېدونکي یو دردمن ته د لمر د سپوږمۍ غېږ کې رسېدونکي یو ژوند مو په مرګي مین مرګی مو پر ژوند مین ژوند مو پر مرګي مین مرګی مو پر ژوندون مین مونږ لیوني د دار د کلي اوسېدونکي یو اړیکې ته ورګرځو نو وروستۍ اړیکه به وي البته ده السلام علیکم ډېره مننه کوم کور ودان د ټلویزیون غږ دی ډېر لوړ دی وروره د ټلویزیون غږ لږ قرار که بیا را سره خبرې وکړو الو السلام علیکم وعلیکم السلام وروره غږ دې راځي خو دا د ټلویزیون غږ له تا نه مخکې راځي ګرانه ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب چې خپرونې ته راغلی الو سلیمان خیل صاحب غږ مې اورئ ښه که پرې شوه د سلیمان خیل صاحب هیله ده چې په نورو خپرونو کې را سره بیا ګډونوال شي کور دې ودان وي چې خپرونې ته راغلل او اړیکه یې ونیوله را سره څارو د درد لارې خو ښکالو د پټۍ نه راځي ډېر که د زخمونو په غوږونو اورېدونکي یو موږ د اوښکو وروڼه بارانونه یو خانده راته خانده ګله بیا راورېدونکي یو خدایه چې دا سترګې مو خوږې په ښکلې ولې شي ښایي له ازله به د ښکلې پېژندونکي یو مونږه په کټ کټ خندا ته نه یو پیدا کړي رب موږ پر پیغمبرو اوښکو ورو ورو موسېدونکي یو لمونځ د مینې تل د ځیګر خون پر مسلې کوو خدای زموږ جانان دی له جانانه زارېدونکي یو موږ د ژوندون ډمې ته د زړونو ګونګري واچول ځوان بوډا مرګی شو څه بې باکه شرنګېدونکي یو موږ د طلایي ستورو فصلونه پخېدونکي یو درمن ته د لمر د سپوږمۍ غېږ کې رسېدونکي یو ډېره مننه خوږو لیدونکو چې تر دا مهاله مو زموږ ملتیا کوله هغو لیدونکو نه هم مننه چې ګډون یې را سره وکړ د هغو لیدونکو په بخښنې چې ونه توانېده په خپرونه کې را سره ګډونوال شي نو ادبي دیره هم دلته پای ته ورسېده تر بلې ادبي دیرې مو په پاک سپېڅلي رب سپارو پاک الله مو مل شه